د عددونو په محور باندې 15 ضرب یو پر 3 په نښه کړئ. 15 ضرب یو پر 3 دا معنا یعنی 15 ځلې یو پر 3. نو که د عددونو محور ته وګورو، د عددونو په محور باندې دا هر واټن د یو پر 3 په اندازه دی. نو که غواړو 15 ضرب یو پر 3 یا 15 ځلې یو پر 3 ته ځان ورسوو، موږ باید 15 دانې دا ډول واټنونه د عددونو په محور باندې مخکې ووهو تر څو 15 ځلې یو پر 3 ته ځان ورسوو. نو د دې ځای نه به پیل کړو. یو ځلې یو پر 3، دوه ځلې یو پر 3، درې ځلې یو پر 3، څلور ځلې یو پر 3، 15 ځلې یو پر 3. 15 ځلې یو پر 3 د عددونو په محور باندې دا ځای دی، یا هم 15 پر 3. دلته 15 ځلې یو پر 3 یا هم 15 ضرب یو پر 3 لرو. 15 ضرب یو 15 کیږي چې بیا هم 15 پر 3. بل مثال به هم کار کړو. د عددونو په محور باندې 2 ضرب 4 پر 3 په نښه کړئ. 2 ضرب 4 پر 3 یا 2 ځلې 4 پر 3. د عددونو محور ته به راسو. د عددونو محور د دې ځای نه پیلېږي. له دې ځای نه تر دې ځای پورې یو ځلې 4 پر 3 دی دا واټن. نو یو بل ځل به هم د عددونو په محور باندې د 4 پر 3 په اندازه باندې له دې ځای نه مخکې لاړ شو تر څو 2 ځلې 4 پر 3 ته ځان ورسوو. 2 ځلې 4 پر 3 یا 4 پر 3 جمع 4 پر 3 چې 8 پر 3 کیږي. نو 8 پر 3 به د عددونو په محور باندې پیدا کړو. ګورئ دا ځای 8 پر 3 دی. 8 پر 3 یا 2 ځلې 4 پر 3. دلته 2 ضرب 4 پر 3 چې 2 ضرب 4 8 کیږي. 8 پر 3 یعنی 2 ضرب 4 پر 3 یا 8 پر 3 د عددونو په محور باندې دا ځای دی. بل مثال به هم کار کړو. د عددونو په محور باندې 3 ضرب 3 پر 2 په نښه کړئ. 3 ضرب 3 پر 2 یعنی 3 ځلې 3 پر 2. د عددونو محور ته به راسو. دا ځای 0 پر 2 دی. 0 پر 2 خپله 0 کیږي، یعنی د عددونو محور مو د 0 نه پیلېږي. له دې ځای نه تر دې ځای پورې یو ځلې 3 پر 2. 2 ځلې 3 پر 2 6 پر 2 کیږي. نو 6 پر 2 دا ځای دی. 2 ځلې 3 پر 2 6 پر 2. 3 ځلې 3 پر 2 9 پر 2 کیږي. نو 9 پر 2 د عددونو په محور باندې دا ځای دی. یا هم 3 ضرب 3 پر 2. 3 ضرب 3 9 پر 2. 3 ضرب 3 پر 2 یا 9 پر 2 د عددونو په محور باندې دا ځای دی.